چې زه تربورانو ته په سترګو کې ازغی شم زه به خبره په قلاره کوم زریه خوند شته که نه تاسو فکر مه کوئ دینر بچیه اوس د ما خبرې ته راغلې د ما د خبرې مطلب هم همدا و شپودین نه که هر څوک وي که په سر کې یې کرم وي زه به ورته په سترګو کې سترګې اچوم چپسه مصرخور د ناسته ته داسې خبرې کوي او شبودین څوک دی لږ سوچ وکړه د تره زوی څوک وي خو تاسو کې دا احساس نسته د دا به راسه زه به ورله ټولې خبرې وکړم چې ته دا خبرې کوې زرغونې ستا دا خبرې په ما ښې نه لګي ستا په خبرو زه پوهېږم چې ته په کوم مقصد دا خبرې کوې ویښته به دې سپین شي شبودین به دې رانه په ډوله کې وینه سي تاسو د خبرې نه ډېره غټه مسله جوړه کړه ما خو دا خبره نه ده کړې چې ما هغه ته په ډولۍ کې کښېنوه ما خو د تسوي خبره وکړه چې دښمنۍ پې مه کوو منوي د نن نه پس په ګودر ته زرغونه یوازې نه ځي ته ورسره څنګ په څنګ روانه سه دواړه به یو ځای ځئ ولې لاله تا د دې خبرې څه مطلب ده ما ته ویل که نه زما د خبرې مداخلت په نور نه کوې زرکه ستا دا مطلب دی موږ د شاپودین نه یېرېږو اوس به موږ د هغې د یېرې ګرځېږو نه څه مطلب دی ستا زما خور به یوازې ځي او ګودر ته به ځي او که بیا دې دا خبره دوی ته وکړه نو ښه به درته نه وي د دا ګل نه بعد په دې کور کې زه مسر یم زه به فیصلې کوم ته نه ستا خبرې سره زه اتفاق کوم زریاب خانه د دې کلي په رسم و رواج چې زه څنګه پوهېږم که نه داسې ته نه پوهېږي دا ګل ما ته دا ذمواري پرېښودې ده نو بیا صحیح ده ستا خبره بالکل ټیک ده بیا بازار له لاړ شه ما له بیړۍ راوړه په خپل کې ما ته بیړۍ واچوه ستا په خپلې خور باندې اعتبار نسته راځه بړکې چې څو زما په خپلې خویندو باندې ډېر اعتبار دی زرغونې خورې دې ټوله څه پته ده چې دا ګل د تلو سره ما ته کومې ذموارۍ پرېښودې دي ما ته هغه ذموارۍ یادېږي الله دې تاسو له پوهه درکړي سره د زریاب خان ادي دا روړی راوړې ناوخته دی زیاتر مې وړه اله کېده بدلته اوس به دسترخوان او ډوډۍ څوک راوړي بس جنت هلته کې بلستان کې مې روټۍ ایښې دي وایم ټوله ورځ به بهر ګرځئ په غرونو به سر چې کور ته راسې بیا صبر نسې کولی روټۍ ته انډیوالان مې راغلي په دیره کې راته ناستې ویل ځو ما ورته ډوډۍ وخوړې موږ خوړلې ده زوی نو ته خو اوس یې له کور ته رالې سهار مهال چې وتلې وې ادې داس چل دی زمونږ په دې چم ګاونډ کې چې کوم دی دا خواته ګاونډیانو واده دی نو هغوی ویل چې ورځو څه کټونه مټونه او سامانونه ورته راغونډو د کلي خبره ده یا خدای راځه دا وګوره که نه هغه مانوي معصومه بغیر ډوډۍ رانه بوتلله دا اړه مې پسې نوار ده زریاب خان ټول عمر دقه مقل کارونه کړي دي د هغه نه به ختمه نه ساتي هغه هم دقه شی دی او دقه به وي خو چې دله به څوک نور خو واقع او غر کوي به یې پې ویل یم دغه پلار یم دغه ژوند به کوو د خپلې ښځې سره به یې دایرې بارې وښلې کله به سخر کره لاړ هلته به یې غوبلې کولې نه مې سته د زړه زور زویه بس ته پې مه لګه دقه خبره درته کوم داسې کار دی ویم بیا څه ورشه چې ته هغه جینۍ ونه وایي قمقل دی ای زویه زما ورسره د زړه زور نسته چې زه به پسې ورځمه ویم جنت بیبي داسې ښایسته دې پخ کړی دی خو داسې چل به وکړي چې ډوډۍ ښه په قلاره وخوره او بیا به چې کوم دی هغه ملګري مې هم ناست دي ویم شنه چای پوښه که او داسې چې کوم دی هغه چاټ هدواله ګوړه ورسره راواله
ښه ده لالا جانه خو لالا جانه شنه پته ختمه شوې دی جنت بیبي هم ته پې اوبه کېږده زه به د ګلزار دکان ته ورشم او شین چای به ترې راوالم ښه همدا تا ته ما پرون استراحت کړی دی پرون هم لاړې دکه له اوپرانو سره ووتې په غرونو سر سوې پرېږده بای کل ناکاري یو کال له خو په خپله مرده ګلزار له خو موږ ورغسه زموږ ستر پرده خو شریکه ده الې دوبه سومه هغه سره خو په دکان کې د کلي ټول لوپران ایسته راغونډې زویه زه دغه دکانونو ته نه ځم تلې ته کلته په کلاره باندې کښېنه سوداګانې نارینه راوړي زنانه نه دا صحیح ده رابې وړه موږ مې ډوډۍ ته پرېږده د یو شني چای خبره مې وکړه او هېڅ هم رانه زار کړه صحیح ده وبسي لالا تا ته مې یو خبره کوله وایه شمروزه دلته یو جینۍ و افغانستان والا جینۍ او هغې هغه ورځ زما ډېره زیاته بېعزتي کړې وه خو لالا ما ورته ویلي وو چې زما وروڼه به ستا نه دې تپوس کوي ستا بېعزتي کړې وه او لالا تا دلته کول څه اول ما له دې خبرې جواب را لالا زه خو هسې راغلی وم ملګرو سره مې چکر و او هغوی مخې له راله نو د هغوی دا مطلب و که دا مونږ ته ولاړ دي شمروزه د هیلو بچو له غوپې مه ورکوه ستا ورور یم ستا نه مشر یم په صفا لفظونو راته ووایه چې جینۍ څوک ده لالا دا یو افغانۍ جینۍ ده زما یو خبره یاد ساته شمروزه دا د غرونو خلک دي او د غرونو خلک ډېر پښتانه خلک دي دلته چې قدم ایږدې که نه نو درې ځله به سوچ کې او بل چې ته یوازې راتلې نو عمران به د ځان سره راوستی که نه بس لالا عمران هغه ټایم نه و او تا ته خو زما پته ده زه د ژوند نه مزې اخلم ځکه چې دا زندګي خو یو پیره ده او هغه ټایم نه عمران و او ما سره خپل ملګري وو شمروزه اته پته ده چې د ژوند نه مزې اخلي او زندګي یو ځل ده خو زما یوه خبره یاد ساته چې د دې غرونو خلکو سره د ټکراو رالی که نه ژوند به دله ډېر بې مزې کي او ته ماته دا خبر وکړه چې عمران دی چېرته دلته به چېرته وي وبیا ګورو لالا راځه راځه لالا هغه دی ناست دی عمرانه السلام علیکم شیروز خان السلام علیکم السلام علیکم شمروز ښې عمرانه جی چېرته وې ته زه خو جي ناست وم دلته مزدوران لګیا دي مشر خان راته وی چې د دې غر خبره راله وکړه نو هغې باره کې راغلی عمرانه شمروز نه دلته چا څپېړه ایستې ده تا ته ما نه ویل چې شمروز چېرته ځي د ده سره موسه نو کشر خان خو جي ما ته غږ نه دی کړی تاسو دلته راغلی وی او دا جي دا حرکت چا کړی دی شمروزه وایه عمران ته دا دلته یو افغانۍ جینۍ وه او دا حرکت هغې کړی کشر خان نو
په دې کې خو ته زه ملامت راځم دلته خو ډېر افغانیان پاتې کېږي جي نو تور سره سره خو موږ دلته خبر هم لا چېرته نه دي کړی بل بده خبره جي پښتو معاشره ده هغې هم پښتانه دي او موږ هم پښتانه یو ته ماته دا ووایه شیروزه چې تا ته کې معلوم دی چې عمران ته وښې او معلوم دی راته لالا عمرانه جی د دې جینۍ پته ولګو که ما یې پته ولګوله بیا به پته هم نه لګي نه 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 لالا هغه جینۍ ته څه ونه وایې د هغې جینۍ خندا خو زما په زړه کې ډېر ځای پیدا کړو بیا داسې ولې نه وې شمروزه چې زړه دې پې بایللی دی زما یو خبره یاد ساته چې په شرط هم ځې که نه عمران د ځان سره بوزه چې بیا یوازې چېرته هم لاړ نه شي شیروز خان تاسو غم مه کوئ دا خو وړه خبره وه تاسو به زه هلته بنګلې ته راغوښتي وم که نه تاسو څه له دونه تکلیف کوو عمرانه دا زما کشر دی او بل زما د لالا نیازبین دی ما ویل چې په دې کار پسې زه پخپله لاړ شم ته داسې کار وکړه شمروزه ته بې غمه شه ته ورشه لا لا زم خو زم خو ګورې هغه جینکو ته څه ونه وایې ته ځه ځه مجنون بچیه کشر خان جوړ زړه بیله عمرانه جی دا خبرې خو به کېږي خو ته چې موږ په کوم کار پسې رالیږلی تا دا غر څه چل وکړو خان د هغې خبره خو ما کړې وه او مشر خان ته مې رنګ هم کړی خو دلته سګنل یې کار نه کوي نو کم کسان چې دي هغه جي افغانیان دي دا غر د هغوی دی نو زه به ورسره خیر بیا هم وربشم کوڅې له خبره به ورسره وکړم خو داسې ښکاري چې مشکله ده هغې ووي دا زموږ د پلار نیکه جایداد دی عمرانه افغانیان دي ځناور نه دي او نه په سر کې ښکري دي د لسو په ځای وله شل ورکه او د شلو په ځای وله 10 ورکه ته بیا ګوره چې غر خرڅوي او که نه صحیح ده جی ولې نه زه به ورته د پیسو دغه وکړم چې څومره پیسې ستاسو خوښي خو زما نیکانو دا غر خوښ شوی دی او د هغوی خامخا اخلي ټیک ده عمرانه زه خو لالا راولېږلم ما ته ویل چې د عمران نه معلومات وکړه ما ورته ویلي چې کار به وشي چې هغه ته ما ویلي چې کار به وشي او تا ته مې کار خامخا وکړه نه زه صرف زه اورم او نه زما لالا اوري خان ما ستاسو نمک خوړلی دی ټول عمر ما تاسو سره تیر که زه داسې غلط حرکت چرم نشم کولی چې هغې کې ستاسو سترګې ټیټېږي زه به انشاءالله ورشم هغوی سره بیا هم زه خبره وکړم عمرانه بیا ورشه ټیم مه خرابوه خبره هغوی سره وکړه صحیح د هغه خو به وشي خانه خو هلته مزدوران لګیا دي نو راځئ ما وی هغوی له مې چای تیاره کړې ده تاسو به مې یو کپ وڅکئ نه نه عمرانه چېرته مې تبه نه کېږي خو دا کار خامخا وکړه که بیا مو نه شو نو بیا ما ته رنګ وکړه بیا به زه او لالا یو ځای په شریکه راشو صحیح ده جی صحیح ده انشاءالله ورشه دا کم پښتانه پیدا شو چې شیروز ته انکار وکړو ځه ګورو به ورسره جنت راځه چې زوخ خشاقله کنه و ویړ کې خوید چې ای خدایا د دوی د کالا داور هر وخت بند وي و ویړ کې خو نه ښکاري خوید چې چارته تلې جنت وای خدایا دا خو شهابالدین خان دی
د ککا زویه خبره کوه ساړه دې راغوښتی یم زرغونې زه تاسو ډېر زیاته مینه لرم او ته دې خبر ته ما نن راغوښتی چې دا خبره د زړه تا ته وکم که یو طرف ته زه وګورم زما تره په دا خبر لګېدلی دی چې زه زرغونه بل چاته ورکوم نو که ته یې بل چاته ورکړې زما د زړه دنیا به څه کېږي زه به آخر څه شی کوم ولې ونیا زما د ګوګل نه ته څه خبر یې خو چې دومره مینه زم تا سره لرم خو څه وکړم چې څنګه ته مجبوره یې داسې زم د پلار نه مجبوره یم که نه زرغونې د ستا په زړه کې ناستې ما ته د هر شي پته لګي کله ناکله مې دا زړه غواړي چې د لاسه دې ونیسم او د دې معاشرې د خلکو نه لرې لاړ شو خو بیا سوچ وکړم چې زموږ د خاندان او زموږ د کېږدۍ او زموږ د کورنۍ د شملې به څه شی کېږي زموږ عزت به د خاورو سره میلاو شي په دقه یو ټکي واپس رامنې شمه زه به څه وکړم زه خو شپه ورځ د سوال کوم چې لا ته زما کې په زم ډېره بېوسه یم زه پلار له څنګه ووایم کور کې زه څنګه خور ته ووایم چې زه تا سره مینه لرم خو چې زما د خولې نه دا لفظ وتی او زما نه یې سر کټ کړی زه څه وکړم خو د خبره کوم چې ته د کلي مشران راوله سپین ږیري راوله زما پلار باندې جرګه وکړه مرکه وکړه چې ما تاله درکړي زرغونې ما هم دقه سوچ کړی دی چې زه د کلي مشرانو سپین ږیرو ته خپله خبره وړاندې کړم چې زما د خبر یو طرف ته حل راوباسي او که بیا زما نه شوې نو دا یاد ساته چې نه په ژوند خوشحاله شم او نه په مرګ چپ د ککا زویه داسې خبرې مه کوه زه به په ژوندونه مړه شم خو څه وکړم ستا د خولې نه دا خبرې زما په زړه باندې پولې ودرې وړکې انډه دپاره داسې خبره ونه کې زرغونې ژوند په دې یو ټکي رامنې کېږم چې زما د خپل تره لورې که پاروي وی که نه نو زما نه په دې کلي کې شرارتي او وران سړی بل نشته د دې لاسه مې نیوي او په دې تورو غرونو مې اړولې خو دې خوا که وګورم داسې کېږي لکه خپل عزت ته چې په خپله لاسه شومه نو څه به کېږي د ککا زویه ما ته م یو لار وښایه که نه بس ته زه نور صبر نشم کولی زرغونې ته هېڅ شی مه کوه خو داسې کار وکړه چې غوږونه دې کولاو که زما دا خبره پرې واوره ته لاړ شه مور دې پویه که او دا خبره ورته وکړه ته د هغې خوله بېږه چې هغه وایي څه زما باره کې ووړکیه ته خو داسې خبرې کوې خو چې زه مور مخې له څنګه ورشم زه مور له څنګه ووایم چې زه مې د خپل ککا زوی سره مینه لرم ما هغه ته ورکه زما په سترګو کې حیا نشته نو چې دې ته یې نه شئ ویلی چې ته خپله یوه سهیلي د هغې ته را خبره وړاندې که هغه دې ورته ووایي ټیک ده دا خبره مې خوښه ده خو چې زما خو سخیلۍ شته ده خو زما په سوچ کې م نه وه زه به هغې ته ووایم زه به اوس لاړه شم ځکه چې ډېر ناوخته شو ته ما پرېږده ما خواله مه راځه مال د شابودین دې خوا ته واوړېدو مال پسې ور وړه وش نورجانه خبره وره ما ته وې او تا ته ویم لاندې لږ راکوشه ښه ولې درنه یا رب خیر که خدایا بخیر علي السلام علیکم څنګه ورور ښې بخیر تاسو ښه یې ټیک ټاک یې شکر ده شکر رورجانه دلته مې لږ معلومات کو خپه نه شې ټیم خو سره شته که نه ولې نه ستا نظار شم افغانستان یې او ښه
رور ما دا معلومات کو دا کم غر دی دی مالک څوک دی دا خو د هغه لوی پروردګار دی د پروردګار نه پسته بیا زمونږه او د اسلام باچا د زوی د شهابالدین دلی دی زما د تره زوی دی ها السلام علیکم وروره څنګه څنګه ورور؟ یاست ښه یاست خیر دی ټیک ټاک دا زما مشر ورور دی ها ماشاءالله ماشاءالله زه خو لا ګرځېدم تاسو خو ماته بیا لنډ ملو شو کینې جي یک زما خبره منې ای میلمه یې زمونږ کالي ته به لاړ شو چای به د باندې وڅښم